جمهور رئیس محمد اشرف غنی تازه پیغام را لیږلی دی. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه لنډ وضاحت چې ولې افغانستان پرېښودو. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د اسلامي امارت لپاره یې څه کړي او مثبت اغیز یې څه دی او د واکمنۍ پر مهال یې د افغانستان لپاره څه وکړه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. محمد اشرف غنی د مثبت فکر خاوند و، نه تښتېدلی او نه یې له ځان سره کوم ډالر وړي دي. له ځان سره یې دوه د لوستلو کتابونه او ټول هغه اسناد وړي چې د نړیوال سره یې د افغانستان د پیاوړتیا او ستراتیژیکو پروژو لاسلیکونه کړي ول، تر څو په نظام کې داخل د لستوڼي ماران یې له منځه یونیسي. پر اوسني نظام اسلامي امارت یې مثبت اغیز دا دی چې د نړۍ پر مخ د ترهګر په نوم د اسلامي امارت د بدنامولو مخه یې ونیوله. د مافیا کړۍ په لمسون کابل ښار کې ګډوډي جوړه شوه. ښه مثال یې همایون و چې ځان یې د اسلامي امارت له لوري د کابل د قومندان امنیې په توګه معرفي کړ چې طالبان په دې ارتباط خبر هم نه و. طالبان د امن د تامین په خاطر د ولس په غوښتنه مجبوریږي چې ښار ته داخل شي. دلته د اشرف غني ځای ناستی شتون نه لري چې واک ورته وسپارل شي. مافیا کړۍ توطیه جوړوي چې د ورځې په جریان کې یا د شپې د طالب په جامه کې ارګ ته ننوځي، اشرف غني ووژني، طالبان بدنامه کړي او نړۍ ته په ترهګره معرفي کړي. مګر ښاغلي غني له فکره کار واخیست، هم یې ځان په امن کړ او هم یې طالبان د نړۍ پر مخ د ترهګر ثابتولو څخه وساتل. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.